الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو د عمومي ریاست محترم مسؤل او د نورو ریاستونو محترم منصوبین او ګران ګلان د اسلامي امارت قدرمن مجاهدین ټول ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله رب العالمین مو دغه پریزا عمل سرته مرسولې دي په خپل دربار کې درڅ قبول کړي او الله جل جلاله دې ستاسو اساتذه او ته مشرانو ته ډېر اجرونه ورکړي چې هغه یو کار سرته ورسوي چې هغه د نظام د مشرتابه مسؤلیت او مکلفیت یاداد د مسلمانانو پر امیر باندې پریزه ده چې خپل لشکر به په هغه چارو چې د لشکر مسؤلیت یې جوړیږي په هغه باندې بې پوکي واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نو دا کوم تعلیمي چارې چې تاسو سرته رسولې دي یو طرف د مکلفیت امیر المؤمنین صاحب ته راځي دی الله تعالی د حفاظت وکړي چې هغه مکلفیت د استخباراتو د عمومي ریاست په کوششونو باندې الحمدلله سرته رسیدلې دي. دوام طرف د مکلفیت ګرانو مجاهدینو تاسو ته راځي دي په هر عمل باندې سړی مکلف سي د هغه عمل زده کړه پر فرض ده چې لمانځه ته ورسېږي بلوغ ته ورسېږي د لمانځه زده کړه در باندې فرض ده چې د حج فریضه در باندې رااله هغه در باندې فرض ده د روژې ده چې در باندې رااله روژه در باندې فرض ده د جهاد مکلفیت چې رالی د هغه زده کړه در باندې فرض ده. نو نن چې تاسې په دې مهمه اداره کې په دې مهم ارګان کې چې د استخباراتو اداره ده په دې کې تاسې مکلفیت لري پر تاسې باندې فرض ده چې په دې به ځان پوه کوئ چې استخبارات څه معنا طریقه کار چې د اسلامي استخبارات وایي چې شته دا فریضه تاسو الحمدلله تر یو حد سرته ورسول اڅ چې مو زده کړی دی هغه یروي ما یرول بیا ګناه کبیره ده. ګرانو مجاهدینو الله رب العالمین د امت محمدی د پاره دین اسلام مختار کړی دی ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. د اسلام نما سوا کبل جن څوک مختار کوي که يهوديت دي که نصرانيت دي که بودایت دي که گاو پرستی ده پر هر لار څوک دي هغه ادیان ټول نن د دې وړ نه دي شامل پوسي بعضی خود سره باطل دي بعضی الهي ادیان و خدا سید رسول صلی الله علیه وسلم په بیاست باندې او د قران په نزول باندې هغه منسوخ سولار د مابین دغه محمدي دین الله پاک
د سید رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې موږ تاسو ته نازل کړي. پیغمبر علیه السلام په خپل دوران د مسؤلیت کې هم د اشاعت په تور باندې هم د توري په زور باندې کوشش وکړي د اسلام تر ډیرو سرحداتو ورسوي. بیا خلفای راشدینو کوشش وکړي چې په هغه جریان کې د حضرت عثمان رضی الله عنه خلافت کې افغانستان هم الله پاک په اسلام باندې مشرف کړي. دغه سلسله پر سلسله بیا تر دې پورې چې نن الله جل جلاله دغه سلسله د دین د بقا او د دین د ثبات او د دین د رسولو نن زموږ استاد د قدرمن امیر المؤمنین صاحب او د همکارانو پر غاړه باندې وراشولې ده. نو مسؤلیت مو دا دی چې د الله پاک دین به ساتو، د الله تعالی دین به رسوو. اوس چې رب العالمین یو احسان را باندې وکړي پر افغانستان باندې په اسلامي نظام الله پاک ونازوي. دغه افغانستان چې اسلامي افغانستان دی، په اسلامي نظام باندې شایسته افغانستان دی، دغه نظام ساتنه کې ډېر مجاهدین مکلفیت لري. بعضی مجاهدین خو هغه دي چې په سرحداتو کې په جهاد باندې مصروف دي، اسلامي سرحدات ساتي. بعضی مجاهدین هغه دي چې هغه د مسلمانانو امن ته متوجه دي، پر چکپین باندې ولاړ دي، غل و گمراه و ناروا و شرابي و زناکار هغو ته متوجه دي. او بعضی مجاهدین هغه دي چې هغه د اسلام د اسلامي نظام د نړولو دورانولو چې څوک کوشش کوي په سیاسي لحاظ باندې د هغو مقابله ته په کلکه باندې ولاړ دي او کار ډېر اهم دی چې هغه د اسلامي نظام په چوکاټ کې د استخباراتو مربوط مجاهدین دي. سیاسي لاسونه که خارجي که داخلي د ټولو په مقابل کې متوجه دي. کوشش یې دا دی چې د کفارو د شیطانت مخه ونیسي. او الله رب العالمین راته وایي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. د کفارو سره جهاد وکړه، د منافقینو سره جهاد وکړه او سختی ورسره وکړه. د کفارو د جهاد دوران خو الحمدلله تیر سو، په کامیابی باندې الله پاک کامیاب وکړ. دا دوهم طرف چې دی چې د منافقینو مقابله ده دا جریان لري، دا نه د ختمه شوی. چې جهاد عملی جهاد لاړی اوس نو دغه د منافقت سلسله کفارو په کار اچولې ده. موږ تاسې آرام ته نه پرېږدي. نو دغه مقابله دپاره د اسلامي امارت په چوکاټ کې تاسې ځوانان انتخاب یاست. دې مقابلې ته په کلکه باندې درېږي. قدرمنو، دغه د استخباراتي کار یو اضطراري طرف دی، یو هغه خپل نرمل کار دی چې دی پر مخه وړي. اضطراري حالت یې دا دی چې دا د دښمن یو ځای رالی حمله یې وکړله، کوشش وکړه، مخنیوی یې وکړه، هغه مسله پسې تعقیب کړه، د چا د خوا راغلی دی، ټلیفون یې پیدا کړه، لمبر یې پیدا کړه. دا اساسي کار د استخباراتو نه دی، دا یو اضطراري و د مجبورۍ په وجه باندې چې مشکل کنټرول شي، مشکل د مابین لاړ شي. اساسي کار د استخباراتو دا دی چې په وطن او علاقه کې داسې فضا جوړه کړي چې دلته دښمن دومره ځای نشي پیدا کولی چې یو ځای د خپل پلان برابر کړي، هلته موټر بم جوړ کړي، هلته د مین دپاره ترتیب جوړ کړي، هلته د خلکو اذهان خراب کړي، هلته فیسبوکي تبلیغات وکړي. دا فضا د ملک داسې جوړول دا د استخباراتو اساسي او بنیادي کار دی. په هر ملک کې درې رقمه خلک اوسېږي، یو مخلصین د نظام، یو مخالفین د نظام دي، او یو هغه دی چې متردد په مابین کې ولاړ دی، نه دې تایید کولی شي نه دې رد کولی شي. نو ستاسې مسؤلیت د مخلصینو په حواله دا دی چې مخلص به پر د خپل استخلاص باندې ساتي. څوک چې ستا د نظام سره مخلص دی، ته به داسې کردار ادا کوې چې مخلص په اخلاص کې در سره پاتې شي. د هغه څو طریقې دي. یوه طریقه یې دا ده که کله دې ته اړتیا پیدا کېدله چې د یو چا د کور تلاشي وکړې یا د یو چا د موټر تلاشي وکړې یا پر زنځیر باندې ودرې، هلته به ستا د اخلاقو اظهار په دې شان چې هغه کس ووایي ستا مخلص حمد ووایي چې الحمدلله داسې مجاهدین الله پاک را کړي دي، څنګه یې اخلاق دي، څنګه یې گزاره ده، څومره ښه رویه یې راسره وکړه. اخلاص بیا نور پسې زیات. او که چیرې خدای مه کړه
د دغه مخلص کور ته په یو وجه د وجوهو تلاشي کوي او هلته چې څه بد اخلاقي و بې ادبي وکړه داسې یو حرکت یې وکړي چې د مخلص اخلاص یې ور خراب کړي نو نظام ته چې ګټه ونه رسول د نظام یو بل مخالف پیدا کړي هغه چې ستا سره شل کلن مخلص و ستا تایید یې کوي ستا په همکارۍ کې ولاړ و تا ته بې دعاګانې کولې نو شراکه درته ونه کړي اخلاص نه در سره کوي نو یو کار مو دا دی چې د خپل مخلصین چې لري الحمدلله په افغانستان کې تقریبا تر 80% زیات موږ تاسې مخلصین لرو که دا مخلصین مسلمانان نه وای بیا د نظام ګټل د الله تعالی نصرت خو ځان ته خبره ده خو په عالم اسباب کې د مسلمانانو همکاري د دې سبب شو چې الله پاک ما او تاسو د نظام راکړي او دوهمه درجه خلک چې هغه دغه مخلصونه کې یو کار بل دام دي چې موږ تاسې د مسؤلین ملګري د هر ریاست مربوط ملګري چې د استخباراتو دي دغه د پاره په کار دا ده چې ښه اړیکې ښه تعلقات د خلکو سره ولري پر علماو باندې ځان ته پوښتنه وکړي پر قومي خلکو باندې ځان ته پوښتنه وکړي پر کسبکارانو ځان ته پوښتنه وکړي پر سیاسي خلکو ځان ته پوښتنه وکړي یوازې ځان تر خپل ریاست او د خپلې چوکۍ پورې منحصر نه کړي ځکه ته ډېر اړتیا دې ته لرې چې ستا سره معلومات ستا سره کشفیات ته په وضعیت باندې خبر شې دا په هغه صورت کې کېږي چې دا ټول خلک د ځان سره په همکارۍ کې وساتي د همکارۍ لار دا ده چې رئیس صاحب کله کله د چا سره میلمه کېږه کله کله څوک راغواړه خپل دربار ته پوښتنه پر کوه او د جیب خوله یو څه خلاصه کړه دا مه کوه چې خلکو ته جاړولي د دغه مهم ارګان د دې مهمې ادارې حیثیت ساتنه په دې کې ده چې د استخباراتي کارمند د استخباراتي مسؤل به استغنایي د چا مادیاتو ته به سترګې کږې نه یې د چا اسبابو ته به سترګې کږې نه یې د هر چا څه به مستغني یې د خپل نظام چې مبارک نظام دی مستقل و آزاد و حر نظام دی د دې نظام حریت و ازادي به د استخباراتي کارمند ساتي نو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو پر خلکو باندې پوښتنه وکړئ او خلکو ته تحفې ورکړئ هم علماو ته تحفې وروړي هم سپینږیرو ته مشرانو ته تحفې وروړي هم نورو مخورو ته تحفې وروړي هغه ونازوي په دې باندې چې تاسو سره همکاري ته آماده شي د دې کوشش مه کوئ چې تاسو د استخباراتو لباس په ځان کې اچولی دي د پلانکي ریاست مسؤل د پلانکي ځای مسؤل او د خلکو خلک در فشار لاندې راوړي د دغه حیثیت څخه د استفاده کوي چې مادیات ځان ته پیدا کړي بیا چې د ادارې سره اخلاص نه دی بیا چې د نظام سره اخلاص نه دی او دوهمه درجه چې د مخالفینو ده د مخالفینو سره به بیا ستا برخورد ګرد خلک خو وژل کېږي نه داسې موږ تاسې نوس کولی چې ټول خلک په مابس باندې دننه کو یا ټول خلک قتل کو هغه خلک چې زموږ ستاسې مخالفین دي کوشش به مو دا وي چې دا مخالف را خپل کو دغه مخالف دپاره غیر مستقیم علما کرام پر کار واچوي هغه فکری خلک پر کار واچوي ورسي پر هغو باندې هم پوښتنه وکړي په نعمتو یې ونازوي او احسان ورسره وکړي هغه د کتاب مسله ده فبالبر ان یستعبد الحر د چا سره چې نیکي وکړي په نیکي باندې حر سړی مرئی جوړیږي نو کوشش وکړئ دغه مخالفین د نظام په ښو اخلاقو په ورکړه په ښه ګزاره په ښه تعلق باندې د نظام موافق جوړ کړي مخلصین یې جوړ کړي هغه متردد چې دی پر هغه باندې هم کار وکړه هغه ته متوجه صدر احساناتو اعلان دی چې ستا د نظام تایید وکړي نو کله چې په ملک کې ستا سره مخالف نه پاته دکاندار یې هم همکاري عالم دې هم همکاري د مکتب معلم دې هم همکاري د پوهنتون استاد یې هم همکاري نو بیا په هغه صورت کې ته په خپل ملک داسې فضا جوړولی سي چې نه به تا ته مخالف د دکان مخ ته مین ښخوی سي نه به مخالف په کور کې ځای پیدا کوی سي نه به مخالف د یو تجار د لارې اکمال کوی سي نو چې کله دی ځای نه لري په ملک هلته به دی د عملیاتو دپاره څنګه آمادګي ونیسي نو قدرمنو مجاهدینو کوشش به کوئ دغه خو هغه ظاهري اسباب دي چې موږ تاسې په کار واچوو بل طرف ته زموږ ستاسې د جلب دپاره چې موږ مسلمانان را جلب کو او مسلمانان د دې ادارې سره د دې مهم ارګان سره په همکاري کې سي په کار دا ده چې خپلو اعمالو ته ښه متوجه سو زموږ ستاسې د جهادي سلسلې ډېر تمرکز چې دی هغه پر مادیاتو باندې نه دی د تاریخ څخه داسې مسله ده د هر نبي په مقابل کې چې کوم فرعون راپورته شوی دی د مادیاتو په لحاظ باندې هغه د نبوت طرف ضعیف وي
خو د معنویات په لحاظ باندې د نبی سره الله ملګری نو چې مقابله راشي میدان بیا د نبی میدان د نبی د وارث موږ تاسو به کوشش کوو چې په معنوي اړخ کې چې کوم مسؤلیتونه لرو هغه ته موږ تاسو ښه متوجه اول شی په هغه کې دا دی چې تاسو د خپل مشرتابه پوره اطاعت وکړي اخلاص ورسره ولري یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ګورئ د الله او د الله د رسول او د امیر د اطاعت فرق په څه کې دی درې سره په یو آیات کې ذکر شوی دی صرف فرق په دې کې دی چې د الله تعالی امر د الله د رسول امر د دې د وجوب فرضیت دایمي دي تر قیامت پورې دي د امیر د امر فرضیت تر هغه وخت دی چې د پر امارت باندې او په نفس فرضیت کې هیڅ فرق نشته چې وستاسو د ادارې امیر صاحب دا وسیق حاجی صاحب یو مجاهد ته امر وکړي چې ولار سره پر پلان کې چوک باندې در سهار پر ودرېږي دغه پر فرض ده لکه فرض منځ کې لکه روژه چې نیسي د الله تعالی د کتاب فیصله ده نو دغه سی پس پک باندې پام کوي که مشر امیر امر درته کوي که کشر امیر امر درته کوي پس پک ورته ونه ګوري لا وبالي ونه کوي دغه به اطاعتي چې د الله پاک ناراضه کوي د الله تعالی ناراضي چې راسي دا ډېر مشکلات په دې نظام کې را جوړیږي په اداره کې را جوړیږي بیا چې هر څومره پهلوان یا هر څومره تکتیک تیزای یا هر څومره استخباراتي درسونه جوړیږي خو هغه په دې شرط باندې تا ته ګټه کوي چې الله تعالی راضي ولري الله تعالی چې راضي کیږي هغه په اطاعت باندې راضي کیږي او دوام شي دا کوشش بدا کوي الله پاک په آیات کریمه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون د مقابله په میدان کې به بوزدلنه کوي قدرمنو مجاهدینو تاسو اوس یوازنۍ هغه فوج د اسلامي امارات یاست چې کله کله د نظامی برخورد سره مخ کېږي د نظامی برخورد سره چې مخ سواست الته په اعظم په شجاعت تو په غیرت تو په ایمانداری ورته درېږي او کوشش به مدای فکر به مداسي جوړوي چې دا ستاسو په مقابل کې څوک ولاړ دی دا هغه څوک دی چې د سره جنگ کول پر ما باندې فرض دي او وجل را باندې فرض دي چې دا به وجنم مرګ را باندې واجب دي چې دا به وجنم ځکه د اسلامي نظام په مقابل کې باغی دي هغه که په هر نامه باندې ځان ته نوم ورکړي کزان ته نوم د مقاومت ورکړي کزان ته نوم د خلافت ورکړي دا دواړه منحوس ډلې چې دي دا هغه څوک چې نن ورځ پر ما او تا فریضه ده چې دغه خلکو څخه به د افغانستان د مظلوم مسلمانان خلاصو نو شپه میړانه په شجاعت او په غیرت پور سره جنگیږي داسې به جنگیږي لکه د سره امریکایانو سره جنگیږي او پیغمبر علی السلام مبارک پیغمبر علی السلام مبارک دغه خلکو په مقابل کې جنگ داسې ویلي توبه لمن قتلهم وقتلوه بهترین شهید هغه دی چې دغه خارجي په لاس باندې شهید او بهترین غازی هغه دی چې د خارجي مردار کی او دا زموږ عملی تجربه هم د قدرمنو مجاهدینو دغه خوارج سره په ډیرو میدانونو کې په جنگ باندې مصروف شوي خو کله چې زموږ شهید سوی دی په الله قسم دی او تا پر تیر سوی دی کې دومره تغییر کړی دی او د دې کینه مجاهد کینه خیر او کله چې د دې کس د مابینت لري دی باور وکي یو شواروز نه دی پر ترسوي ولا بالله کده وړولې شي څوک او دا سیم په شسوي د په یو میدان کې د خپل کشران ورته وای دا طالبان دا جنن درې مسله رمه د زموږ په لاس کې پاتې دي دا خو نه دي خراب سوي دا وین خرابېږي تاسو موږ ته وای د طالبان پر نه حق دي دا مشران ورته وای غب د کلانای و ناست خردای و نه مردم خوبند کشران شه خلک دي مشران بد خلک دي ظالم دغه مشران چې توینه دا په خوا دغه کشران و دا ټول د یو هدف لپاره ولاړ په مشکل مشر او کشر نسته ټول دغه نظامیان دي ټول دغه د قرباني خلک دا خدای امیر کار دی پر یو باندې نوم د رئیس کشي پر بل باندې نوم د وزیر کشي دی داغه وزیر د سنگار مجاهد هم دی وزیر هم دی نو تاسو چې دا مقابله کوي په مقابله کې به قدرمنو مجاهدینو ثابت قدمه پاتې کیږي کمزوري بنه کوي شپ شجاعت او په ایمانداری به د دشمن په مقابل کې جنگیږي او اذكر الله كثيرا
د الله تعالی ذکر به په کثرت باندې کوي، په هغه کې به غفلت نه کوي. ډېر تعلق د ټلیفون سره، ډېر تعلق د فیسبوک سره، د الله په خاطر باندې یو مسؤلیت درته راجع دی. د نظام ساتونکي یاست، هغه نظام چې ساتل فرض ده. جهاد هم فرض و، د اوسني نظام ساتنه هم را باندې فرض ده. د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله د خولې عبارت دی داسې ویلي دي چې د نظام ساتنه داسې در باندې فرض ده لکه څنګه چې جهاد در باندې فرض. نو چې فریضه حکم دې په غاړه کې لوېدلی، په عباسیاتو باندې ځان مه مصروفوه. د الله تعالی ذکر ته ډېر متوجه شه قدرمن مجاهده. ناوخته خو به ډېر نه وي، ماته نه رامنېږي، خبره به رالنډه کړو. او بله مسله قدرمنو مجاهدینو، بله مسله کوشش دا وکړي تاسې د تکبر نه، د غرور نه د دې نه ځان وساتي. دا اداره او چوکاټ ډېر داسې محترم چوکاټ دی، خو په دغه چوکاټ کې کله کله چې دغه نوم پر چا باندې کښېښودل شي چې دا استخباراتي کارمند دی، د استخباراتو د نظام سړی دی، نو دوه تاوانه پیښیږي. یو تاوان دا چې د خپل د نظام مجاهدین چې په دا نورو ادارو کې دي، کله کله د هغو سره هم د برخورد ډېر کمزوري راځي. دا کمزوري برخورد مه کوئ. پیغمبر علیه السلام چې حضرت معاذ بن جبل او ابو موسی اشعری یمن ته واستول رضی الله تعالی عنهما، بیا داسې ورته وویل یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. اساني به کوئ، د خلکو سره سختي به نه کوئ، او بشارت به خلکو ته راوړي، نفرت به نه راوړي. وتطاوعا ولا تختلفا، په خپل مابین کې به تفاهم سره لري، یو به د یوه خبره مني، بل به د بل خبره مني. دا زموږ د اسلامي امارت په چوکاټ کې چې هر مجاهد دی، د هر ارګان مربوط چې دي، خپل ورور یې بوله، مخلص مجاهد یې بوله، داسې برخورد مه سره کوي. الله دې نه کوي چې مابین کې یا نفرت یا مابین کې اختلاف یا ته د هغه غیبت کوي، هغه ستا غیبت کوي. دا خو بیا یو قسم مشکلات را مابین ته کوي. نو د دې نه به ځان ساتئ. او دوهم شی چې دی، تاسې د مسلمانانو سره مخ کېږئ، او دا اداره مو هم ډېره قوي اداره ده، د مسلمانانو سره برخورد ډېر عاجزانه یي، او کوشش وکړئ چې دا مسلمانان درڅه ضعیف نه سي. او دا کوشش هم کوئ چې د یو چا په حق کې اقدام کوئ، اپلای معلومات کوئ چې دا څنګه خلک دي، هسې نه چې خپل مخلص مسلمان درڅه ضعیف سوي. زه دا اوس کې یو ځای مې سفر کړی و یو خواته، بیا هلته داسې پر یو سرحد باندې یو څوک و چې د 20 کاله جریان کې د مشران ملګري بیا داسې ډېر د سختۍ په ساحه کې یوې خوا بلې خوا ته اړول. نو زه مستقل د هغه پوښتنې ته ورغلم، احترام ته ورغلم چې الله پاک مننه ځینې وکړم چې تا په دغه لار کې ډېر ځله د ډېرو مشرانو خدمت کړی دی، د مشرانو سره چې خیانت نه دی کړی. بیا چې هغه سړي حال راته ونه وایه، وروسته په جریان باندې پوه شوم دا زموږ ستاسې د مربوطه ادارې ملګري یو بل چا خطا کړې وه، پر دې سړي باندې تهمت دا و چې دا چې دی دا د امر بالمعروف سپکاوی کوي، او دا تهمت باندې چې دا د فلانکي ملک جاسوس دی. نو ما دې سړي چې جاسوسي کولی نه، خو دا ټول مشران یې په لاس کې وه. یو به زه وم 15 به والیان را سره وه، د ده په کور کې د پوستې بغل ته به هم غرمه تېره کړله، بیا به پر دا سړک باندې اړولو. نو که دا سړی جاسوس وای، خو دغه مشران به ټول په لاس ورکولی. نو دغسې د دې مخلصو مسلمانانو سره ښه برخورد، د افغانستان د ټولو خلکو سره ښه برخورد. او که چې خدای مه کړه که تکبر په موږ کې پیدا کېږي، د تکبر نتیجه خدا ده چې والله پاک ناراضي کېږي، بل په د تکبر په ضمن کې بیا ظلم پیدا کېږي. او چې ظلم پیدا سو، پیغمبر علیه السلام وایي په ورځ د قیامت به د هغه مظلوم کافر په مقابل د مظلوم کافر بغل ته ولاړم، مسلمانه تا به نه پرېږدم چې د کافر سره دې ظلم کړی. نو چې د کافر سره ظلم پیغمبر علیه السلام نه مني، د مسلمان سره ظلم کول خو بیخي بد کار دی. او دا ستاسې په لاس کې چې بندیان یې په هر نامه باندې څوک بندیان یې، که ګناهګار دي که غیر ګناهګار دي، دا خو ټول دي مسلمانان. نو د دې سره ښه برخورد کول، ښه ګزاره کول، لمانځه او دا څه خیال یې ساتل، بې ځایه نه ځورونه، دا زموږ ستاسې اسلامي مکلفیت دی، او د امیر المؤمنین صاحب د خوا څخه راته هدایت دی. الله تعالی جل جلاله مو آباد و خوشحاله ولره. واخر دعوانا الحمدلله.